عبدالله آخر هم په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه امریکایي سناتورانو ته شکایت کړی دی. دا چې عبدالله څه کول غواړي، څه ویلي دي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشرۍ نومان د عبدالله له امریکایي سناتورانو سره په لیدنه کې هغوی ته شکایت کړی دی چې د 2019 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ده په وینا درغلي شوې او دا ځل به د 2014 په څیر جوړجاړی خوښ نه کړي. د عبدالله له دفتر څخه تان ته په استول شوي خبرپاڼه کې راغلی دی. ډاکټر عبدالله تیر ماښام د ټاکنو په اړه د امریکا له سناتور جان انیس، کریستین کلیبرډ او د امریکا له سفیر جان بس سره کتلي دي. عبدالله په دې لیدنه کې امریکایي لوري ته ویلي دي چې د ټاکنو تر پایلو باید سوله لومړیتوب ولري او د امریکا د سولې د هڅو هرکلی هم کړی دی. خبرپاڼه وایي ښاغلی عبدالله له امریکایي سناتورانو سره په دغه لیدنه کې ټینګار کړی چې ټول لوري د سولې د هڅو هرکلی کوي او ورته چمتو دي. عبدالله همداراز هیلهمندي ښودلې ده چې د ټاکنو پایلې د خلکو د ارادې له مخې اعلان شي. خو ټینګار یې کړی درغلګر ټیمونه له درغلۍ فایده وړي او په دې برخه کې په پلاني هڅې پیل کړي دي. ښاغلي غني بخښنې سره ښاغلي عبدالله په داسې حال کې امریکایي لوري او سناتورانو ته د ټاکنو په تړاو شکایت کړی دی چې د امریکا ولسمشر او سفیر په دې وروستیو کې د بندیانو د تبادلې او سولې په برخه کې د ولسمشر غني د هڅو ستاینه کړې ده او ښاغلی غني امریکا ته ورغوښتی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه را سره کتلی وي او خوښ شوی مو وي. که مو خوښ شوی وي نو در سره لایک کړئ دا ویډیو او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم د عبدالله له دغه شکایت او خبرو څخه خبردار واوسیږي. مننه.